تاسو ته داسې طریقه ښیم چې هغې دپاره تاسو ته د هېڅ قسمه ایپ ډاونلوډ ضرورت نشته دی. نه به تاسو څه ډاونلوډ کوئ او نه به هغې دپاره تاسو څه ډېر زیات دغه کوئ، محنت کوئ یا نن زه تاسو ته ډېره اسانه طریقه ښیم چې څنګه به تاسو ډایرکټ آنلاین چې کوم دی د فیسبوک چې کوم ریلز تاسو خوښیږي څنګه چې تاسو ته په دې سکرین ښکاري هغه به تاسو ډایرکټ ډاونلوډ کوئ. نو دا به څنګه کوئ؟ راځئ زه تاسو سره سکرین شیر کوم، خو سکرین شیر کولو نه پهله به صرف دونه ریکوست تاسو ته کوم چې تاسو زما دا ویډیو شیر کړئ او زما دا پیج فالو کړئ. نو راځئ ملګرو زه تاسو سره سکرین شیر کوم. نو ګرانو ملګرو تاسو څنګه چې فیسبوک خپل پیج ته راشئ نو تاسو دلته نه ګورئ دا دوه آپشنز دي، یو ریلز دی یو سټوریز دی. نو تاسو په دې ریلز باندې کلیک وکړئ. چې په ریلز هم کلیک وکړو ان کیس زما مثلا دا ریلز چې کوم دی نو دا زه ډاونلوډ کول غواړم نو دلته نه به زه په دې ایرو باندې کلیک وکړم کوم چې تاسو ته دلته ښکاري چې په دې باندې تاسو کلیک وکړئ. نو چې په دې تاسو کلیک وکړئ دلته به تاسو راشئ د آپشن د کاپي لینک آپشن ته دلته به تاسو ته